د ګردیز بالاحصار د بیارغونې په موخه تخنیکی سروې پیل شوه. د پکتیا اوسیدونکو د پرله پسې غوښتنو وروسته دغه ولایت د تاریخي بالاحصار د بیارغونې په موخه د پاتې 100 تخنیکی سروې هم پیل شوه. د پکتیا د تاریخي بالاحصار د بیارغونې 80 تخنیکی سروې د تیر حکومت پر مهال شوې و، خو د پاتې سروې چارې اوس پیل شوې. د پکتیا د ښار او کور جوړولو رئیس مفتي عبید الله رشاد پژواک ته وویل چې له کابل څخه یو پلاوی راغلی او د بالاحصار د پاتې 100 چارو تخنیکی سروې پیل کړې ده. نوموړي وویل سروې باندې کار شوی دی او د مهندسۍ برخه خلاصه ده او په دې کې عمومي انجینری چې ورته وایي د هغې کار هم خلاص دی چې هغه د نقشې کار کوي. دا کارونه د ډیزاین کار د ټول هر څه خلاص دي، خو هغه پخوانی ډیزاین دی صرف یو انجینر مسلکي انجینر غواړي ترڅو چې هغه پخوانی کومه دلته ګلکري شوي دي په هغې سیستم باندې مخکې لاړ شو. او صرف یو دوه برخې یا درې برخې په دې کې پاتې دي چې یو د برق برخه ده او د ابرسني برخه ده. متاسفانه چې هغې دپاره هم دغه ملګري نن وتوانېده چې هغه روغله ترڅو چې د هغو دپاره سروې وشي او د ټوله نقشه تکمیل شي. نو په نقشه باندې کار شوی دی 80% کار او بقي چې پاتې دی انشاءالله به اوس تکمیل شي. په ورته وخت کې د کور او ښار جوړولو وزارت د تاریخي ځایونو د رغونې او ساتنې ریاست یو انجینر محمد یاسین هجرت پژواک ته وویل ما به خاطر که تمام آبدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی کل افغانستان در روی نقشه بیاریم به حساب 8 زون تقسیم کردیم که یکی از زونهای بسیار مهم ما ولایت پکتیا هست که ولایت لوگر و ولایت پکتیکا شامل از این زون میشه که ما نسبت به پلان استراتژیکی داریم در طی 5 سال آینده تمام ساحات تاریخی باستانی و ساحات میراث‌های فرهنگی را باید در ماستر پلان و پلان‌های فرهنگی باید در سطح افغانستان باید ساخته شود. با اون مبنا ما آمدیم به حساب کار از مرکز آغاز کردیم و یکی از پروژه‌ای که از دوره قبل ریاست چه پروژه عمریت پروژه ترمیم آبدات تاریخی وزارت شهرسازی بود، گردیز بود که تخمینا 85% این پروژه کارهای اسنادسازی و بازسازی از این تکمیل شده بود. یک 15% باقی مانده که مانده در بخش برق و مکانیک که ما میخوایم که این بخش هم تکمیل شود و این پروژه آماده به این باشه که بخیر آماده بازسازی شود که تیمای بعدی که مؤسسات یا دونرها یا شرکت هایی که در بخش آبدات تاریخی سابقه داشته باشه باز در احیای مجدد از با ما همکار باشه تا حفاظت اساسی از این سالات تاریخی از این کشور دغه راز د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عقل خان وهاج وویل دغه بالاحصار زرګونه کاله تاریخي قدامت لري چې د سیمې په کچه د جنگي کلاګانو په کتار کې دریم او د تاریخي ابیدو په ډله کې وم ځای لري. او همدارنګه د نړۍ په سطحه د عجایبو ځایونو څخه دا اووم مقام لري. همدارنګه په نړۍ کې د جنگي کلاو په حیث باندې دا دریم مقام لري. نو د پکتیا تاریخي بالاحصار ډیر قدامت لري او همدارنګه تاریخي ارزښت لري او همدارنګه د تعجب ځایونو په خاطر باندې همدارنګه د جنگي کلاو په باندې د ډیر قدامت او تاریخي ارزښت لري او ښه نوم یادیږي. دا یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پکتیا اوسیدونکو په وار وار د ګردیز بالاحصار د بیا رغونې غوښتنه کړې ده. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره